دې اونۍ په هنري شیبو کې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي کرن خان دوکتوره یا پی ایچ ډي د مصر په یو نامتو ودانۍ کې اور او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي کرن خان تیرونی خپل دوکتوره یا پی ایچ ډي د پښتو منظوم ادبیاتو کې د نویو انصافو په اړه په بریالي توګه پای ته ورسوله. ښاغلی کرن خان د خپل دوکتورا د موضوع او د پښتو منظوم ادبیاتو په راتلونکي وایي دا څومره مهمه ده دا به وخت وي خو ما پکې کار کړی دی او زما خوښه په دې و چې په دغه جدیدو اصنافو کې موږ د موسیقۍ د لارې ډېر اصناف معرفي کړي دي چونکې زه د موسیقۍ او د هنر سره هم بلد یم. ډېری خلک بلکې ډېر خلک ما پیژني چې زه هنر هم کوم خو زما موضوع د ما دپاره مهمه په دې وه چې دا جدا وه په دې موضوع باندې څکه لږ په یو صنف یا په دوو صنفو یا بحث د سوشل میډیا د لارې شوی دی خو بشپړ کار پې نه و شوی او ګران هم و ځکه چې د دې دغه تاریخي پس منظر او دغه څېړنه او د دې د موجدان دا معلومول ډېر زیات مشکله و چې زموږ سره په لاس نه راتلل چې دا چا کړي چا نه دي کړي. ځینې ځای کې پې لیکنه په کوټه کې شوې ده ځینې ځای کې پې په لوی کور افغانستان کې لیکوالانو لیکل کړي دي څه په سوات کې شوي څه په پېښور کې نو ډېر خواره واره موادو هغه راغونډول په هغې باندې څېړنه کول بیا دغه جدید اصناف معرفي کول د جدیدیت خبره کول د دې اصنافو ساخت او پیژنګلو د دې هغه کم چوکاټ چې دی هغه خلکو ته ښودل چې آیا کم صنف څومره سیلابه لري څومره مصرې لري چا پې کار کړی دی څومره مقبول دی راتلونکی څنګه دی لیکوالان پې څه وایي هنرمندان پې څه وایي نو دا یو ډېره ځانګړې موضوع او د پښتو منظوم ادب راتلونکی او دا روان دا دومره زبردست دی او دومره زورور دی او دومره جدیدیت دی پکې هغه لفظونه چې مونږه د بیخي په ژبه کې د کارولو اډو فکر نه کوو هغه اوس په شعرونو کې راځي هغه اوس په نظمونو کې راځي هغه اوس په اصنافو کې راځي لکه نوی صنف نثرم یا نوی صنف جندي غاړه یا نوی صنف هایکیزه یا زمونږ په پښتو کې نوی صنف ټریولیټ یا لیمریک داسې بلا یا کاکړیزه کاکړی غاړې وي کاکړیزه داسې تسکینۍ چې لیکوالانو ورته ماهي لیکلي دي نو دا ډېر روښانه پهلو دی ماته ښکاري. مصر کې د الجونه په نوم د کنفرانسونو او کلتوري مرکز کې تېره اونۍ اور لګېدلی و. ویل کېږي چې په همدې ودانۍ کې د الجونه فلم فستیوال یوه ورځ وروسته پیلېده. دا د الجونه فلم فستیوال 15مه ګڼه وه او په تېل شوې وه چې د اکتوبر له 14مې تر 22مې پورې دوام وکړي. د فستیوال له پرانیز غونډې مخکې د یو خبري کنفرانس تابیا هم نیول شوې وه خو د اور له امله هر څه وځنډېدل. له نیکه مرغه په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب پښتني ملغلرې تحقیق او تنقید د ګلسوم زیب اثر دی چې خویندې ادبي لښکر خپور کړی او کتاب کور چاپ کړی دی. کتاب کې د 1 ښځینه شاعرانو په اړه تحقیقي مقالې لیکل شوي.